د مفتي منیر شاکر په اړه داسې ویل کیږي چې پرون پرې ډزې شوي دي او مړ شوی دی. داسې ویل کیږي چې پرون دی له مدرسې څخه د خپل کور په طرف روان و او نامعلومو کسانو ورباندې ډزې کړې دي او وفات شوی دی. درنو لیدونکو، په دې خبر کې څومره حقیقت دی؟ که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې له پرونه راهیسې په سوشل میډیا د منیر شاکر په اړه دا خبر ډېر زیات چلیږي چې هغه وفات شوی دی، او ډېرو خلکو په خپلو فیسبوک پاڼو دا هم لیکلي دي چې هغه پرون له مدرسې څخه د خپل کور په طرف روان و چې په صدر کې ورباندې ډزې شوي دي، او کله چې منیر شاکر هاسپیټل ته رسولی نو هغلته یې ساه ورکړه. ملګرو، کله چې موږ د مفتي منیر شاکر په اړه د دې خبرې پوره معلومات وکړ او د هغه له نږدې کسانو سره مو معلومات وکړل او خبرې مو سره وکړې، نو هغه موږ ته په جواب کې وویل چې مفتي منیر شاکر بالکل رک روغ دی، او هغوی راته وویل چې دا خبر بالکل دروغ ده او هیڅ حقیقت پکې نشته. خو هیره دې نه وي چې مفتي منیر شاکر چې په سوشل میډیا اکثر وخت ډېر جنجالي بحثونه کوي او له نورو مفتیانو او مولویانو سره تضاد او په ټکر خبرې کوي، نو په همدې اساس یې په سوشل میډیا کې هم مینوال او دشمنان ښه ډېر زیات دي. د مفتي منیر شاکر نږدې کس موږ ته وویل چې مفتي منیر شاکر صاحب په سوشل میډیا اکثره مخالفین لري، نو هغه مخالفین یې د ده سره د کینې او بغض ساتلو لپاره د ده په اړه کله ناکله داسې دروغ او بې بنیاده خبرونه خپروي. مفتي منیر شاکر په تیره روژه کې د تراوو په اړه هم یو بیان جاری کړی و چې بیا وروسته په سوشل میډیا ډېر زیات جنجالي شو او بیا نورو مولویانو او مفتیانو ورته ډېر زیات عکس العمل وکړ. ملګرو، مفتي منیر شاکر بالکل رک روغ دی او په خپل کور او کارونو کې بوخت دی. هیڅ داسې پیښه نه ده پیښه شوې چې خدای مه کړه هغه دې پکې وفات شوی وي. دوستانو، دا و یو تازه راپور چې د مفتي منیر شاکر په اړه و. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ، او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله پامان.